توهین شي د چا ژبه پکې تهدید شي مګر یوازې د خپلو پښتنو دپاره لیکل شوی و هغه شعر کې دا یو فرد دا و چې تر کومه حده پورې چې دا چې ای ورونو پښتنو ټولو ته کړمه التماس لږ د خپلې ژبې او خپل ځان وکئ شناس خپل اصلي کلتور او خپله ژبه مو غریبه کړه موږ چې پردو ژبو ته وایو ښه راغلاست ښارونو کې میشته شو بیا پښتو باندې شرمېږو دا څنګه پښتانه یو چې مو ډېر شولو خواست خو دا ډېر اوږد شعر و فقط یو دوه ځایونه کې دا راغلي چې فارسي نه موږ زارېږو او اردو ته هوسېږو بېزار یو د پښتو نه دا ګڼو بس بګواست دا واقعیت خبره ده چې بل سره خیخي کړو نو که ښځه وي که نر د بل ژبه به وایي خپلې ژبې نه شي خلاص او صرف یو دا څه ده چې پښتو یوه پښتو ده په لر او بر کې څنګه ده پښتو یوه پښتو ده یو څنګه چې څنګه ده یو 50 ده چې یو ورته 50 وایي او بل ورته 50 دغه ټکی مې هېر شوی دغه یو بیت مې هېر شوی دی نو دا واقعیت خبره ده زه چې څنګه دا شعر نه څه انځور صاحب راته وویل چې کمله جانې دغه دا څه و چې باید په داسې مجالسو کې موږ دغه دا څه ونه کړو مخنیوی باید وکړو مګر ما په سرو سترګو ومنله خو صرف انځور صاحب هم شاید د همدې په خاطر چې دلته دغه ناست دي خدای مو کې داسې نه شي چې موږ سبا ملامته شو سبا د دغې خلکو د ملامتیا لاندې راشو مګر تر کله پورې ولې تر کله پورې څنګه موږ مخته لاړ شو که چېرې یوازې په وینا موږ پښتانه یو او عمل نشته دی نو څنګه موږ مخته لاړ شو ډېره مننه ستاسو له انګلستان څخه د پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار لیکنه ډاکټر سید نصیر څخه به هیله وکړو چې راشي دغه ویناوې په موږ واوروي زه به د استاد پوهاند زیار صاحب نه ډېره مننه وکړم چې موږ ته یې خپله لیکنه راوستولې ده د دوی لیکنه به زموږ په انټرنیټي پاڼه کې خپره شي اوس به د وخت د کمېدو له امله نه اورم خو په ضمن کې پوهېږم چې تاسو هم ستړي شوي یې ډاکټر صاحب صبور ډېره په زړه پورې وینا وکړله نو د علاج په اړه باندې ماته یوه ټوکه راپه یاد شوله زه به تاسو ته وکړم چې لږ څه د دې فشار نه تاسو هم خلاص شئ ډار نه هم خلاص شئ نو علاج داره به زه تاسو ته وښیم وایي زموږ ستاسو په وطن کې خو دا لږ څه مات ګرځېدلی دی چې یوه ښځه کې بل دوی کې بل درې څلور پنځه تر څو چې زور رسېږي نو کوم ملا به یې دوې ښځې درلودلې خو هره ورځ به یې شخړه وه د هغه سره د ښځو سره نو ده یو تکلیف درلودلو او هغه دا و چې دا یې له چرګه ډارېدلو او ښځو به یې څه کول کله به چې ورته په کار شو دروازه به یې وتړله چرګ به یې ورته خوشې کړه دا یې په د کور کې ګرد ځغلېدله دا یې مخکې وه چرګ ورپسې و خو له بلې خوا د ټولنې د هغه خبره حیثیت او ابرو پرستیژ لکه ډاکټر صاحب چې یاده کړله موږ پښتانه نو ملا صاحب ډېر وضعیت خراب و خو راغی کوم چا ته ویې ویل چې دغسې یو ولاد لرمه له یوې خوا دوې ښځې له بلې خوا چرګ او دا د کور زه څنګه وکړم علاج د ډار وکړم دا خو ډېره ساده ده څه فلاني ډاکټر ته ورشه ډاکټر ته ورغی خو په هماغه وضع او وضعیت باندې شروع ورته وکړله ډاکټرانو غوږ ورته ونیولو وروسته له هغوی ورته وویل چې دا چرګ خو ډېر یو وړ شی دی یو وړه موښکه لري یو دوه خینګړه لري نه شي کېدلی چې په تا یې زور ورسېږي وی پوه شولې وی هو وی نه بېرېږي وی نه وی ښه سړی راووتلو چې بېرون د کوم چا له لاسه چرګ خوشي کېږي په داسې ورمنډه کې ملا مخکې چرګ ورپسې د ډاکټر په شوبه ورننوځي ورننوځي خو ډېر ورخطا دی ډاکټر هم ورخطا کېږي چې پرې څه وشول وی ملا صاحب څه خبره ده وی چرګ دی ما خو دا اوس درته تشریح کړم چې چرګ دغسې یو وړی حیوان دی ته مه ترې ډارېږه وی زه پوه شوم ما یې د چرګ څوک پوه کړي
دوستانو مخکې له دې نه چې تفریح اعلان کړم زه غواړم تاسو باندې دوه زیري وکړم. یو دا چې د پښتو پوهنیزې پانګې په ویاړ باندې زموږ ځوان ورور اباسین چې دلته ناست دی په د کونج کې زموږ د ټولنې برېښناپاڼه یې جوړه کړې ده چې تاسو کولی شئ د www.savn.nl کولی شئ د انټرنیټ په لیک یې وګورئ. انشاءالله چې موږ په دوو برخو کې ډېر اغېزمن معلومات ورکوو. یو به د پښتنو عموما د افغانستان تاریخ وي او دا به په هالندي ژبه او په پښتو ژبه باندې وي چې یوه برخه باندې کار شوی دی. نو دا به موږ به ډېره هڅه وکړو چې یوه درنه ترې جوړه شي تر څو وکولی شو چې موږ خپل کلتوري او خپل ټولنیز ارزښتونه نه تنها چې په خپلو خویندو وروڼو کې وساتو بلکې بهرنیو ته یې ور وپېژنو. دوهم زموږ دویمه راسته راوړنه د کتابونو لړۍ ده چې دا زموږ شپږم کتاب دی چې سږ کال مو د دغه سیمینار په ویاړ خپور کړی دی. دا د اوټوکیټ یا د کمپیوټر یوه ځانګړې څانګه ده چې د هندسې او د رسم تخنیک په برخه کې هر اړخیز معلومات ورکړي دي او د افغانستان په پوهنتونونو کې بله دې نه د رسم تخنیک په برخه کې هر اړخیزه کار واخیستل شي چې موږ دغه کتاب د افغانستان بېلابېلو پوهنتونونو ته له 10 نه تر 50 پورې استولي دي چې د دوی په کتابخانه کې به ثبت شي او د دوی د کارولو وړ به وګرځي په دې هیله چې زموږ محصلین وکولی شي اقلا په خپله ژبه باندې یو کتاب ولري. نو دا کتاب فعلا موږ 50 ټوکه دلته راغوښتي دي صرف د دې لپاره کې امکانات یې چې موږ دا وکولی شو په یوه مناسب شکل باندې وپلو. زه به ډېر ویاړم کې کومه د هدیې په شکل باندې وي که موږ وکولی شو بل کتاب د دغو پیسو باندې چاپ کړو. دا نو په پښتنو پورې اړه لري چې دوی څه غواړي او څه وکړي. هغه په هغو باندې موږ کار کوو، هغه په آینده کې چاپوو. هغه تقریبا لوی کتاب دی، موږ به هڅه وکړو چې هغه کتاب هم چاپ کړو. تقریبا 400-500 مخه دی او ډېر رنګین هغه لري، انځورونه لري چې مصرف به یې ډېر وي. امید شته انشاءالله دا کار به هم وشي. نو ستاسو څخه مننه. اوس به د یو 15 دقیقې پورې تفریح وکړو، بیا به دوهمه برخه د سیمینار په مخ وځو.